سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. تمه تر پای راسره وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یو وخت یوه بیړۍ په اوبو کې غرقه شوه. ټوله سپرلۍ هم سیند کومې ته ولوېدله او غرقه شوه. ایله څلورو کسانو د ماتو تختو په ذریعه ځانونه په بحر کې یوې جزیرې ته ورسول. په جزیره کې له دې څلورو نه یوې هڅه وکړه چې یوه کوچنۍ بیړۍ ځان ته جوړه کړي او په هغه کې ځان خلاص او آبادۍ ته ورسوي. په کار یې پیل وکړ او تختې یې جوړولې څو کوچنۍ بیړۍ تیاره کړي. په دریو ملګرو کې یوه زړه ته ولوېده چې ځان د نجات لپاره بیړۍ جوړونکي سره مرسته وکړي او د بیړۍ په جوړولو کې مرسته ورسره پیل کړه. دریم وېرېده چې که دا کوچنۍ بیړۍ بیا اوبه غرقه کړي څه به کوم. نو غلی کېناسته او په دې نیت چې خلاصونکي خلک به راشي او هغوی به نجات ورکړي. څلورو مې په دواړو پورې خندل او له دوی لرې لاړ، ځکه ویل یې هسې نه د دوی د لیونتوب په ناروغۍ اخته شم. بیړۍ جوړونکي او مرستیالې کوچنۍ بیړۍ تیاره کړه. دواړه په بیړۍ کې کېناستل. 2 ورځې وروسته ساحل ته ورسېدل او نجات یې ترلاسه کړ. 2 ورځې وروسته دریم ملګري هم د نجات ورکوونکو یوې ډلې پیدا کړ. نجات یې ورکړ او خپل کور ته یې ورساوه. د دوی خبره په رسنیو کې خپره شوه. څه موده وروسته بیړۍ جوړونکي یوې کمپنۍ غوښته. د هغه له فکر نه یې د ګټې اخیستلو په نیت هغه په خورا مهم او ګټور کار وګوماره. د هغه کار او ګټه د دې وړ وه چې نړیوال شهرت ترلاسه کړي. هغه د بیړۍ جوړولو د وخت مرستیال هم هیر نه کړ او هغه یې هم په کمپنۍ کې په ډیر مهم او ګټور ځای کې مقرر کړ او دواړو ستر شهرت او خورا زیات بریالیتوب ترلاسه کړ. دریم د یو عادي انسان په څیر ژوند کاوه، نه چا پیژانده او نه کوم بریالیتوب یې ترلاسه کړی و. د دې څلورو ملګرو کیسه په رسنیو کې په تفصیل سره خپره شوه. یوه ورځ یو چا دا کیسه ولوستله او د دوی په اړه یې دا لاندې لنډه او له معنا ډکه تبصره خپل ملګرو ته واوروله. ستر خلک فرصتونه جوړوي، بریالي خلک له هغه نه ګټه پورته کوي، عادي خلک له هغوی فرصتونو ویریږي او ناکام خلک خندا او پسخند ورپسې کوي. شپې ورځې یو بل پسې تېرېدلې. لومړی کس ځان تاریخ ته ورساوه، دویم په بریالیتوب سره ژوند وکړ، دریم عادي انسان پاتې شو او د څلورم په اړه لا پلټنې او ګروېږنې روانې دي.